أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. دی آیاتونو مبارکو کې الله پاک په خپلو بندگانو باندې د مختلفو ازمایښونو او امتحاناتو ذکر کړی دی. دنیا کې زیات آزمایشونه او زیات تکلیفونه حضرات انبیاء علیهم السلام ته رسیدلی دي. ان اشد البلاء علی الانبیاء، چې زیات تکلیفونه زیات مصیبتونه د انبیاء علیهم السلام ته رسیدلی دي. ثم الامثل فالامثل، بیا درجه په درجه چې څومره یو انسان الله پاک ته نږدې وي نو دنیا کې به په هغه باندې آزمایشونه امتحانات زیات راځي. نو دی به دې سره پریشانه کیږي نه. دا د مضبوط ایمان نښه ده. الله پاک خلقو ته ښیي چې راشئ زما دا بنده په ده باندې مې دومره تکلیفونه راوستل، دی بیا هم زما شکر گزار بنده دی، زما عبادت گزار بنده دی. لومړنی ازمایش دلته ذکر کړی دی د خوف، یره پې راولي، د دشمن یره پې راولي، بل څه خوف او یره پې راولي، نو دا هم ازمایش دی. دویم ازمایش د ولږې په حالت کې چې ولږه پې راشي، ګرانی راشي، مهنګایي راشي، څیزونه ګران شي، د اخیستو طاقت د انسان نه وي، دا هم د الله پاک د طرف نه ازمایش او امتحان دی. دریم ازمایش او امتحان د مال او دولت د کمی او د نقصان په شکل کې. تجارت کې نقصان شو، تجارتی مال اسباب قیمت کم شو، بازار ښکته شو، یا غسیز ضایع شو د انسان نه، خراب شو تینا، نو دا هم د الله پاک د طرف نه ازمایش او امتحانی. څلورم ازمایش د انسان په بدن کې څه تکلیف پیدا شو، د بدن یو اندام کار پرېښودو، بیماری راغله، حادثه وشوله، بدن کې زخم پیدا شو، دا ټولې خبرې دا د الله پاک د طرف نه ازمایش او امتحان وي. او پنځمه خبره ثمرات، د میوو نقصان، هغې کې کمی راغی. یو کس دی د باغ مالک دی، د میوهدار باغ، هغې باندې څه آفت راغی او هغه باغ هلاک شو، یا میوه کمه شوه، یا میوه بې وخته وغورځوله، یا خرابه شوله، یا قیمت کم شو، د پې خرج ډیر کړی دی او آمدن ترې نه کم وشو، نو دا د میوو نقصان دی. او بعضې مفسرین فرمایي چې دلته د ثمرات نه مراد بچي دي، چې دې ته د زړه میوه ویلی شي، ثمرة الفؤاد، د زړه میوه.
بچی تینا الله پاک واخلي. نو دا هم ازمایش او امتحاني په دې انسان باندې چې دا امانت الله پاک دته ورکړی او بیا تینا الله پاک واپس واخیسته. نو ګوري الله پاک د خپل بنده ته چې دی په دې وخت کې د ده رد عمل څه دی، دی په دې باندې صبر کوي، شکر ادا کوي د الله پاک، او که بې صبري او ناشکري کوي په دې باندې. نو دا ټول ازمایشونه چې الله پاک ذکر کړل، د خوف او د یرې ازمایش ذکر کو، د ولږې ازمایش او د مال نقصان، د بدن نقصان، د میوو نقصان، د بچو نقصان، نو دا 15 ازمایشونه دي. نو چې په دې باندې یو انسان صبر وکړي چې دا ازمایشو دا د الله پاک د طرفه دی او چې الله پاک راضي او خوشحاله دی په دې باندې، زم په دې باندې راضي او خوشحاله یم. نو صبر یې وکړه په دې باندې چې رضا بالقضا ورته ویلی شي، د الله فیصلې ته سر ښکته کول، د الله فیصلې ته غاړه ایښودل، دې ته صبر ویلی شي. او شکایت نه کوي د دغه تکلیف خلقو ته، براه راست الله پاک ته شکایت کوي او فریاد کوي، نور خلقو ته فریاد نه کوي چې تا دومره نقصان مې وشو، دومره بیماری دی په ما باندې، په بچو باندې بیماری دی او لږه دا تکلیف دی، نقصان دی، دا دی هغه دی. دا شکایتونه خلقو ته نه کول، بلکې براه راست الله پاک ته خپل فریاد پیش کول او د الله فیصلې ته غاړه ایښودل او په دغه حال کې هم د الله د عبادت نه رستو کېدل. داسې نه چې زه خو بیماري باندې راغلی ده او مسلسل بیمار یم او کله بچي بیماري او بس مونځ ورله نه کوم. مونځ خو انسان ځان له کوي، الله پاک له خو نه کوي. یا وایي روژې نه نیسمه، یا وایي زکات او حج نه ادا کومه، یا دې صدقه خیرات کوي، دا پرېږدمه نه کومه ځکه چې دې خو ماته څه فایده نه کړله. نو دا په دې باندې صبر کول پکار دي په دې ټولو ازمایشونو باندې چې که هر قسم ازمایش په انسان باندې کیږي دا د الله پاک د طرفه وي. نو الله پاک موږ ته د صبر تعلیم راکړی دی او مخکې د دې رکوع په سر کې لومبني آیت مبارک کې استعینوا بالصبر والصلاة جمله ذکر وه چې تاسو په صبر او په مونځ سره د الله پاک نه مدد وغواړئ. نو چې ازمایش او امتحان کې او تکلیف او بیماری کې انسان صبر وکړي، د الله پاک نه مدد وغواړي، هغه ازمایش او امتحان ته نه الله پاک اوچت کړي، هغه ختم کړي او دته په هغې باندې درجې ورکړي. او د صابرینو تعریف کوي چې دا صبر کوونکي خلق چې دي ته الله پاک زیر او خوشخبری اورولې ده وبشر الصابرین کې. نو دا کم خلق دي؟ نو دا هغه خلق دي په دې دویم آیت مبارک کې فرمایي چې کله دي ته مصیبت ورسیږي، غم تکلیف ورته ورسیږي، یوازې دا نو چې انسان ته د غم خبر را چې فلانه مړ دی او دی وی انا لله و انا الیه راجعون، بلکې د هر درد او تکلیف په موقع باندې انسان په لار روان دی او ناڅاپه راوغورځېده، حادثه وشوله، فورا دی وی انا لله و انا الیه راجعون. څه ترې نه ورک شو نو د هغې دپاره هم دا وظیفه ده انا لله و انا الیه راجعون. د دې وظیفې په برکت به هغه څیز الله پاک پیدا کړي په اسانۍ سره، یا به د هغې بدل الله پاک دې انسان ته ورکړي. او چې دا کلمات څومره انسان ډېر وایي نو اجر او ثواب هم پکې دی او د کوم څیز دی تلاش کوي هغه به ورته الله پاک میلو کړي، یا ورته د هغې نه د بل طرف نه د هغې هغه کمی به ورته الله پاک پوره کړي، د هغې نه بهتر څیز به الله پاک ورکړي. نبی علیه السلام په کور کې تشریف فرما دی، ډیوه لګېدلې ده، ناڅاپه تیزه سیلۍ راله، هغه مړه شوه. نبی علیه السلام وفرمایل انا لله و انا الیه راجعون. حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها په دغه موقع باندې تپوس کوي چې صرف دا خو خلق د غم او د مصیبت په موقع باندې دا کلمات وایي، تاسو خو د شمع یا د ډیوې په مړه کېدو باندې مو ویل. نبی علیه السلام وفرمایل او دا هم زموږ دپاره یو غم او مصیبت دی چې د رڼا نه تیارې ته موږ رالو. تیاره چې دی نو دا تکلیف دی او رڼا خوشحالي ده. نو که بجلی لاړه شي نو په دغه موقع باندې بیا انا لله و انا الیه راجعون ویل پکار دي. او چې واپس راشي نو د الله شکر ادا کول الحمدلله ویل. یا څه څیز ورک شي نو انا لله و انا الیه راجعون، او چې کله پیدا شي بیا د الله پاک حمد او ثنا بیانول الحمدلله ویل، د الله شکر ادا کول. نو دا کلمات الله پاک دې امت ته ورکړي دي، مخکنو امتونو ته دا کلمات نو ورکړي انا لله و انا الیه راجعون. حضرت یعقوب علیه السلام لوی درجه والا پیغمبر دی
او د هغه زوی حضرت یوسف علیه السلام د هغه نورو بچو د دنه د نظر نه پناه کړی دی، دوکې کړی د پلار سره، پلار ته وایي چې هغه قتل شوی دی، شرمخ خوړلی دی. نو حضرت یعقوب علیه السلام هغه دا کلماتو یا اسفا علی یوسف، هاي افسوس دی چې یوسف علیه السلام به په کم حال کې وي. نو دا کلمات دی امت ته الله پاک ورکړل. نو په دې باندې الله پاک انسان ته صبر هم ورکوي په دې کلماتو ویلو سره، او په دې باندې الله پاک اجر او ثواب هم ورکوي. او کم سیز د انسان د لاس نه وتلی دی د هغه سیزو یا د هغې نه بهتر سیز الله پاک به په دې کلماتو په برکت باندې دغه انسان ته ورکوي. په دریم آیت مبارک کې د دې صابرینو خلقو نتیجه الله پاک بیانوي چې دا کم خلق په دې ازمایشونو باندې صبر وکړو او دغه کلمات ویل انا لله و انا الیه راجعون. نو دې دپاره څه دي؟ دې دپاره دوه قسمه رحمتونه ذکر کړي دي، یو خاص رحمتونه د الله پاک د طرفه او یو عام رحمتونه. صلوات من ربهم و رحمه، صلوات خاص رحمتونه دي د الله پاک، او رحمتون دا عام رحمتونه دي، یعنی دې دپاره خاص رحمتونه هم د الله پاک د طرف نه مقرر دي او عام رحمتونه هم د الله پاک د طرف نه مقرر دي. او دویمه نتیجه دا اورولې ده و اولئک هم المهتدون کې چې دا خلق د هدایت په سمه لار باندې روان دي، ځکه دی باندې ازمایش الله پاک راوستی دی. نو په ازمایش کې الله پاک طرف ته متوجه کیږي او د الله پاک نه دعاګانې غواړي او په هغې باندې صبر هم کوي. نو چې دا صفات په چا کې موجودي نو دا هدایت یافته خلق هم دي او دې ته د الله پاک رحمتونه او د الله پاک مدد هغه هم متوجه وي. ولنبلونکم، او خامخا موږ به ازمایش وکړو په تاسو باندې بشیء په لږ څیز سره من الخوف د خوف او د یرې نه. خوف او یره به راشي چې دشمن را روان دی، حمله کوي، غله او ډاکوان راځي او غلا او ډاکه در باندې راولي، دا خوف او یره یا بل څه خوف او یره په انسان باندې راشي، نو دا ټول ازمایش او امتحان وي. والجوع، او منګه ازمایش بکو په تاسو باندې په لږې سره، لږه به راشي، د خوراک کمی به راشي. ونقص من الاموال، او په نقصان د مالونو سره، مال کې به نقصان راشي، څوک به درنه جیب وي، پیسې به ورکې شي، درنه سسیز به ورک شي، مال کې به تجارت کې به نقصان راشي، نو دا هم ازمایش او امتحان دی. والانفس، او موږ به ازمایش وکړو په تاسو باندې ستاسو په بدنونو کې، په هغې کې به څه کمی راشي، بیماري به راشي، د بدن اندامونه پوره کار نه ورکوي. والثمرات، او په کمی د میوو سره یا په کمی د اولاد سره چې اولاد بر درنه الله پاک واخلي. نو دا 5 امتحانات او 5 آزمایشونه ذکر کړل. وبشر الصابرین، او زیر ورکا صبر کوونکو خلقو ته. نو زیر د خوشحالي وي، یعنی دې ته به الله پاک خوشحالي ورکي، په دنیا کې به مرته الله پاک خوشحالي ورکي او په آخرت کې به د جنت په شکل کې الله پاک دوی ته خوشحالي ورکي. ځکه صابرین د دې سره د الله پاک ډېرې لوی وعدې دي. یو ځای کې فرمایي انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کوونکو خلقو ته به د دې بدلې بې حساب او بې اندازې الله پاک ورکوي. او د الله پاک د عرش د سوري د لاندې یوه ونه د شجر توبه ورته ویلی شي. وایي د قیامت په ورځ به د صابرینو ډله د دغې ونې د لاندې ودرولی شي او د حساب کتاب نه مخکې الله پاک به حکم وکړي چې دا جنت ته بوځئ، دې سره زه حساب کتاب نه کومه، ځکه په دې باندې ما په دنیا کې ازمایشونه امتحانات راوستي او دې په هغې باندې صبر کړی او زما فیصلې ته غاړه ایښې وه، نو هغې د صبر بدله ورته په دغه شکل کې میلاویږي بغیر حساب، چې دې سره الله پاک حساب کتاب نه کوي او د حساب کتاب نه مخکې الله پاک جنت ته داخلي. نو هغه زیری الله پاک دلته ورکوي دغه صبر کوونکو ته. وبشر الصابرین، زیر ورکا د خوشحالی خبر ورکا صبر کوونکو خلقو ته. الذین، اغا کسان اذا اصابتهم مصیبت، هر کله چې ورسیږي دوی ته څه مصیبت، قالو، نو دی وایي انا لله،
بېشکه موږ د الله یو. الله زمونږ مالک دی، زمونږ په خپل ځان کې څه اختیار نشته دی. نو دا کم فرد د کور رشتہ دار دوست ګاونډي چې الله پاک واخیستو نو په ده کې هم زمونږ څه اختیار نو، بس د الله فیصله و، الله واخیستو. یا کم څیز د لاس نه ووتو نو بنده په دې کې د دې اقرار کوي په دې کلماتو کې چې زم د الله یم او دا څه چې زمانه لاړل دام الله راکړي و، الله د دې اصل مالک دی، بس الله پاک راکړي و، الله پاک واخیستل. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وَإِنَّا او بېشکه مونږه الیه الله پاک طرف ته راجعون واپس کېدونکي یو. یعنی الله پاک چې دا کوم څیز واخیستو، انسان واخیستو، د کور فرد واخیستو، یا مال واخیستو، یا بل څه څیز واخیستو، نو دا د الله او مونږ هم د الله یو. نو څنګه چې دا څیز الله پاک واخیستو نو دغه شان به یو ځل وي مونږ هم الله پاک اخلي او د مرګ په لاره به مونږه د دنیا نه رخصتېږو. د ورک شوي څیز دپاره دا ډېره مجربه وظیفه ده چې څومره زیاته وي کم از کم 1000 مرتبه روزانه ویل پکار دي. نو دې سره هغه څیز به پیدا شي چې کوم ورک شوی دی یا به د هغې بدل الله پاک دی انسان ته د بل طرف نه ورکي. اولئک دغه کسان علیهم شته دی په دوی باندې صلوات خاص رحمتونه من ربهم د دوی د رب د طرفه، ورحمت او عام رحمت. خاص رحمتونه به په الله پاک نازلی او عام رحمتونه به په الله پاک نازلی. و اولئک او هم دغه کسان هم المهتدون دوی د هدایت په سمه لار روان دي، الله ته رسیدونکي دي. ولنبلونکم او خامخا موږ به ازمایش وکړو په تاسو باندې په دنیا کې بشیء په لږ غوندې څیز سره من الخوف د خوف او د یرې نه، خوف او یره به راولو، والجوع او په لږې سره، ونقص من الاموال او په کمی د مال او دولت سره، والانفس او په کمی د بدن سره چې بدن کې به فرق پیدا شي، والثمرات او په کمی د میوو سره یا په کمی د اولاد سره. وبشر الصابرین او د خوشحالی خبر ورکا، زیر ورکا صبر کوونکو خلقو ته. الذین دا صبر کوونکي هغه کسان دي اذا اصابتهم مصیبت هر کله چې ورسیږي دوی ته څه مصیبت، قالو دوی وایي انا لله بېشکه موږ د الله یو، الله زمونږ مالک دی، و انا الیه راجعون او بېشکه موږ الله پاک طرف ته واپس ګرځېدونکي یو. اولئک دغه کسان علیهم شته دی په دوی باندې صلوات خاص رحمتونه من ربهم د دوی د رب د طرفه، ورحمت او عام رحمتونه به په هم وي. و اولئک هم دغه کسان هم المهتدون دی په سمه لار روان دي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. فلسطین د مسلمانانو مظلومو مسلمانانو مجاهدینو په حق کې دعا غواړي. الله پاک دغه د فلسطین مظلوم مسلمانانو سره پورا امداد شامل حال وګرځي. څنګه چې په مختلفو غزواتو کې د صحابه سره د مجاهدینو سره د امداد کړو، الله پاک هغه شان امداد د فلسطین د مجاهدینو سره هم وکړي. دغه مجاهدینو ته الله پاک تاریخي فتح او تاریخي کامیابی ورته ورکړي. د دغه مجاهدینو حوصله بلند کړي، د دغه مجاهدینو قدمونه د جهاد په میدان کې مضبوط کړي، د دغه مجاهدینو ته د دشمن د مقابله کولو توفیق ورکړي او د جنگ په میدان کې د جهاد په میدان کې هغې ته استقامت نصیب وګرځي. او د هغې څومره دشمنان دي، یهودیان، اسرائیل، د هغې اتحادیان،
الله پاک هغې ته تاریخي او عبرتناک شکست ورته ورکړي، خپل قهر او غضب په هغې باندې الله پاک نازل کړي او نشان عبرت د ټولې دنیا دپاره جوړ کړي. مسلمانان د هغې د شر نه محفوظ وساتي او د دغې یهودیانو اسرائیل او د هغې د اتحادیانو په منځ کې الله پاک بې اتفاقي پیدا کړي، د یو بل نه په خپل منځ کې نفرت پیدا کړي، یو بل سره په جنگ کې، او مسلمانان د هغې د شر نه په هر ځای کې محفوظ او بچ وساتي. مسجد اقصی قبله اول د دغې یهودیانو او د هغې د اتحادیانو د قبضې نه الله پاک آزاد کړي. مسجد اقصی قبله اول د فلسطین د مظلومو مسلمانانو او د مجاهدینو په قبضه کې راولي. څومره مسلمانان د دغې مجاهدینو د دغې مظلومو مسلمانانو په حق کې آواز اوچتوي، په هره سطح باندې د هغې سره مالی جاني تعاون کوي، د هغې دپاره دعاګانې غواړي. الله پاک د ټولو دا اخلاص په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي. او څومره مسلمانان نارینه زنانه لوی واړه په دغه جنگ کې په دغه جهاد کې شهیدان شوي دي، الله پاک د هغې د ټولو د شهادت بلند نه بلندترین درجات نصیب وګرځي. او څومره کسان پکې زخمیان دي، الله پاک هغې ټولو ته کامل صحت او روغ صحت ورکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین، آمین برحمته.